वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन मुखलिसन मिन क़ल्बिही सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशर सलवातिन व रफ़अ बिहा अशर दरजातिन व कतब लहु बिहा अशर हसनातिन व महा अन्हु अशर सय्यआतिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। शौक़ व मुहब्बत सरा दरूद शरीफ आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमाना नूरुनो कशरानो मशरानो कोरोना के औरीदुन को खैंदो मैंदो नन बजस्ता सुमखिता दरूद शरीफ बारा की यौसो खबर कोमा 13 जुमा बांदे माता सोता द इश्क़ नबी और द मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर द मुहब्बत और द इश्क़ मुतालिक यौसो खबर कड़े वे नन बज़ा दरूद शरीफ बारा के तासुत यौसो फ़ज़ाइल यौसो अहादीस दावेमा कुरान मजीद के अल्लाह तबारक व तआला खपल बांदे फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और द अल्लाह फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे दरूद वाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐद ईमान खावंदानो सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तासो आगे सलाम के द अल्लाह सरा द अल्लाह द फरिश्तों सरा जान शरीक के और ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे दरूद शरीदा हुआ है। न कुरान मजीद दे आयात पराना के वो मुसलमान बांदे बटूल उम्र के यो पे रात दरूद शरीफ वैल दा वाजिब दी दे आयात पराना के और ब्याज कला कम मजलिस के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्रुशी न आगे मजलिस की पड़ुम्बे पैरा बांधे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद वैल दा वाजिब दी। और ब्याज आगे मजलिस की बार बार द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नम जिक्र कीगी नबिया जमास्ता दपारा दरूद शरीफ वैल दा सिदी दा बिया मुस्तहब दी। ददी वजिना चे हर टीम जमुंगा जेबे हर टीम जमुंगा खुले दा पर दरूद शरीफ बांदी सिबी दा का कड़ी हुई और हर टीम जमुंग पखले के द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम मुबारक दा मौजूद हुई। हदीस के राजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल बखीलुल्लज़ी ये बखील आगा सड़े दे मन ज़ुकिर तो इंदहु चे ज़मा ज़िक्र दा आगा पा मख के दा आगा पा ख्वा के उशी
او فلم يصلي علی او دا سړی ما باندې درود شریف اونوایي. مونږه بخیل چاته وایو؟ مونږ خو بخیل هغه سړی ته وایو چې دا هغه سره مال وي، هغه خپل مال نه لګي، نه بزان باندې لګي، نه د الله په لار کې لګي، نه بل ځای لګي، هغه ته مونږ بخیل وایو. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بخیل هغه سړی دی چې داغه په مخ کې زما ذکر وکړي شي، زما نوم واغستی شي، فلم يصلي علی او دا سړی ما باندې درود دا اونوایي، دا سړی دا سدي دا بخیل دی. الله دې مونږه دغه صفت نه اوساتي. الله دې زمونږه جبه هر ټیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوږ مبارک نوم باندې دا هر ټیم سکی دا کړی. بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رغم انف رجل ودا اغه سړی پوزه دی په خاورو کې ککړ شي. خیره وته نبی علیہ السلام کړی دا اغه سړی پوزه دی مخ دی په خاورو کې ککړ شي. ذکرت عنده چې زما ذکر د هغه په مخ کې وکړي شي، فلم يصلي علی او دا سړی ما باندې درود اونوایي، د دې سړی پوزه مخ دی دا په خاورو کې څه شي دا ککړ شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت باندې ډیر زیات احسانات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر ټیم د خپل امت لپاره جړاګا نکړې دي. هر ټیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت هیر کړي نه دي. کاش چې مونږه د خپل پیغمبر مونږ ته یاد وي او د خپل پیغمبر د نوم سره مونږ په ډکه خله باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سویلې درود شریف مو ویلې. د دې وجینا مونږ ځان باندې لازم کو، ځان باندې دا ضروری وګڼو چې کم سے کم روزانه به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 100 پیری 200 پیری 300 پیری دا درود شریف دا چې دا زویم. ایو خبره به ته وکم کما تا د الله دا ذکر کو زماستا په دې ذکر سره او د الله په نوم اغستو سره د الله په خدای کې نه زیاتې راځي او نه کمې راځي. الله ستایلی شوی ذات ته، الله لوی ذات ته، غزماستا ذکر ته محتاج نه دی، ازماستا الله یادولو ته محتاج نه دی. دا د څه د پاره الله ماته توی چې دا ذکر کوا، زما په پیغمبر درود وایا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زماستا درود ته محتاج نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زماستا یادګیرنی ته محتاج نه دی. وجب دې کې صدا وجه دا چې د الله ذکر کول په نبی علیہ السلام باندې درود ویل د دې پیدا ما تا ته چې دې هغه را رسی، د دې پیدا ما تا ته چې دې هغه ملاویږي. نو بیا ولی مونږ نه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه خو الله بخله دی، خو د الله نږدې محبوب بنده دی، الله ته نږدې دی، داغه دې ته ضرورت نشتا، داغه دې ته حاجت نشتا. لیکن دا د سشي د پاره چې زماستا مقام او مرتبه دا پیچیدې دا سشي دا اوچته شي. ستاسو مخکې ما حدیث وې د درود شریف سلور پیدې مې دا حدیث کې تاسو ته بیان کړل. دا ذهن کې کېدا ویلا یادې کې درود شریف سلور پیدې نورم ډېرې زیاتې پیدې دي، لیکن حدیث کې سلور دلته ذکر شو. یو پیدا سے ذکر شوا نبی علیہ السلام سے فرمائی من صلی علی صلاتا مخلصا چاچ ما باندې یو پیرا په اخلاص سره درود شریف وی یو پیرا د زړه نه را باندې وی صلی الله علیه بها 10 صلوات یو پیدا دا
الله به دې بنده باندې لس رحمتونه را نازل کی. یو پیدا شوا یو درود شریف دی اوی د الله د طرفه د باندې سو رحمتونه را نازل شو، لس رحمتونه د باندې د الله د طرفه نازل شو. دویم ورفعه بها 10 درجات، او د دې یو پیری درود د ویلو د وجه نه با الله پاک د دې انسان لس درجه به د جنت کې الله اوچتی کی. دو پیدا شوی. درېمه پیدا وكتب له بها 10 حسنات، او د دې درود شریف یو پیر ویلو په برکت په الله پاک دل لس نیکه دا چې دی هغه ولیکي. دریشوی سلورما ومحا عنه بها 10 سیئات، او د دې درود شریف د ویلو د وجه نه به الله پاک د لس گناهونه دا چې دی غسی کی دا معاف کی. نو د یو پیری درود ویلو څومره پیدا شوا، او چې یو سړی سو پیری وای لس پیری وای، لس پیری د درود شریف وای نو سلسله کا بیا په لس پیری درود شریف ویلو باندې سل درجه دی او چتی شوي، سل د تنیکه ملاو شوي، سل دی گناهونه معاف شو، سل پیری بد باندې الله پاک رحمتونه چې دی هغه راولېږي. دا د کومې ګران کار دی. نن زمونږ سره د موبایل ټیم شتا، نن زمونږ سره د اجرې د ناستې ټیم شتا، نن زمونږ سره یار دوست لا ټیم ورکول دا شتا چې مونږ پکې لږ ټیم دا درود شریف لورکو. د کومې دنیا به ورانه شي، د کومې ټیم په دې باندې لګي. لہذا د نبی علیہ السلام په مونږ باندې ډېر زیات احسانات دي چې مونږ سکو مونږ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف په کثرت سره وایو. عام طور کتابونو کې مونږ چته یا کاپه کې خط لیکو، ناغي کې مونږ داسې ولیکو یا صرف سواد ولیکو د تعداد د وجنه، یا شارټکټ الفاظ چې کمی صلی الله علیه وسلم نسواد روالو او لام روالو او عین وسر روالو دا مختصر ټکی چې دی هغه ولیکو. علماء کرام لیکي چې دا مناسب نه دي چې سړی داسې ولیکي، او فضیلت درته ویم. او بیا د دې حدیث د لاندې دا لیکلي دي چې البخیل الذي بخیل هغه سړی دی من ذکرت عنده چې داغه په خوا کې داغه سره زمانم ذکر شي او فلم يصلي علی، دا سړی ما باندې درود شریفونه وی، دا سړی بخیل دی، د بخل کو. نو لہذا مونږ په ویلو کې بخل نکو، په لیکلو کې به بخل نکو. د نبی علیہ السلام ټول نوم بلیکو. دا علماء کرام څومره کتابونه لیکلي دي. امام بخاری رحمت الله علیه څومره لوی کتاب د احادیث لوی ذخیره لیکلی ده. پاغي کې د هر یو حدیث سره هغه د نبی علیہ السلام نوم دا پورا غستې دي لیکلي دي وسره. څومره اجر او ثواب باغی ته چې دی هغه سګي دا ملاوي. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې کتابت کی زمان نم اولی کو درود شریف ما باندې اولی کو. نو حدیث کی راضی چې ترسو پورې دالیکل موجود وی، ترسو پورې دغه کتاب او کافی موجود وی، تر هغه وخت پورې با دغه لیکون کې بنده باندې د الله تر طرفه رحمتونه را نازلېږي. یو فضیلت شو. او دویم فضیلت دا ده چې ترسو پوری دا کافی او د نبی علیہ السلام دا نوم دا درود شریف موجود وي، تر هغه ټیمه پوری با د الله پرشته د دغه بنده د پاره استغفار او د مغفرت دعاګانې چې دی هغه غواړي.
څومره اجر او ثواب شو په لیکلو باندې صرف کتابونه یو واقعیا لیکلې ده یو کاتب هغه به دا کتابونه لیکل لیکن داغه عادت داو چې کله با سحر پاسې دو او لیکل کتابت به شروع کاو نو یو کاپی ځال لاغستی و هغه کاپی کې به په یو مخ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول اوه صلی الله علیه وسلم دا درته ویم چې کنات کې د نبی علیه السلام نوم ذکر شي بیان کی ذکر شي تقریر کی ذکر شي پړومبه پیرا باندې مجلس کې په نبی علیہ السلام درود ویل دا واجب دي چې د نبی علیہ السلام نوم واغستلی شي پډکه خله باندې ټول سوای صلی الله علیه وسلم فضائل د تویم سمعو یسویم ناغه به سحر چې بشو د خپل کتابت نمخ کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم په خيسته ډیزاین کې ولیکو او بیا باغ خپل نور کتابت تا خط طرف تلاړ بیا به نور خط چې دی غلی کو دې کې دی او کاپی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نومونو نه ډکا کړیو نن زموږ سره ټیم نشته مونږ چې ته لیکو نو صرف سواد ولیکو اشاره ورکو یا هغه شارټکټ دو درې الفاظ د هغه نه روالو سواد لام او دغه عین دغه ټکی روح کو دې ته اشاره ورکو چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم ته اشاره ده درود شریف دغه نوجوان دا عادت او ټول عمر په دغه کتابت کې په دغه لیکلو کې هغه ژوندۍ تیر شو بیمار شوی دی اخیری وخت دی ډیر زیات غم دی وسره ډیر غمجن دی چې زما بس کیږي دې کې لار باندې یو مجذوب یو الله والا بنده روانو هغه د دې په حالات باندې خبر شو راغې د دې نوجوان سره د سره کېناس دی ولی خپه دا نوجوان ورته وی په خپل عمل خپه ما اس تو خرا سره نشتا اس نیکی می نه دا کړي د اخرت توخه دارا سره کما دا نشتا را سره اغه مجذوب اغه الله والا ورته سوای ستا کافی تا چې کما کافی لیکل دا تا چې کم درود شریف لیکل دي اغه کافی دي د الله په دربار کې قبول شوی دا اغه کافی دي الله په هغه باندې دسخط چې دی هغه کړی دی ستاد طرفه هغه کافی منظور شوی دا ستا سره د ایس غم دا چې دی هغه نه دی پکا رو تاسو ته ویم اس پته نه لګی کی دی شي شاید دغه یو پیر مونږ کوم نوم د نبی علیہ السلام لیکلی په صحیح طریقې سره دغه زما ستاد خلاصي او د نجات ذریعہ چې دی هغه وګرځي لہذا کمنګ لیکل کو په لیکلو کې د نبی علیہ السلام نوم راشي چې پورا نوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکو صلی الله علیه وسلم دا ټول وسره لیکو او تاسو ته ما فضیلت اووي چې ترسو پورې دا خط موجود وي ترسو پورې دا کاپی او پاڼه موجود وي تر هغه پورې با الله تبارک وتعالى په دغه انسان رحمتون را نازلی او تر هغه پورې با فرشتي دغه انسان د بار د بخشش د مغفرت دعاګانې چې دی هغه داسې کی دا غواړي بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ما باندې یو پیر درود شریف وې او دا درود شریف د الله په دربار کې قبول شو الله منظور کو د دغه یو پیری درود شریف په برکت په الله د دې بنده د اتیاو کالو صغیره گناهونه داسې کی دا معاف د اتیاو کالو صغیره گناهونه بل دې بنده داسې شي دا معاف شي او بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو کس د جمعې په ورځ باندې د مازیګر د مانځنه رستو خپل ځای باندې کینی
او 80 مرتبه دا درود شریف وای اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما 80 پیری وای الله به دې انسان د اتیاو کالو گناهونه معاف کی او د اتیاو کالو د عبادت ثواب به دې انسان د پاره شي ولیکل شي 15 منټه پینې لګي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما تسبیح واخلا او منشئ اوکے بخپل زبان دے کینا چکر بلگ لیٹو لگے غیبت پر لگ لیٹو کی پردے خبر بلگ لیٹو کی دکانداری لگ لیٹ کا یو 15 منٹا اجرا لگ لیٹ کا یو 15 منٹا دزان سارا دا اخیرت دبارہ سنستو خلاصک دا تیار انشاءاللہ دا بکو کنا درود شریف وایو کنا په نبی علیہ السلام بل یو حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے چا بما باندی 100 مرتبہ سل پیرے درود شریف ہوئے اللہ تبارک و تعالی بجدی انسان سل حاجتون پورا کی 100 پیرے درود شریف ہوئے 100 حاجات بے پورشی 100 حاجات پدې کې 10 حاجتونه هغه چې هغه دنیا سره تعلق ساتي او یا حاجتونه هغه چې هغه د اخرت سره تعلق ساتي ایرونه مونږ ټول حاجتمن نه یو مونږ ټول ضرورتمن یو زمونږ حاجات دي الله تا زمونږ مسائل دي نو چې درود شریف دا سکو دا وظیفه کو دا وایو ډېر ډېر چې دی هغه وایو چې کوم یو سړی 100 پیری درود شریف وایي دا هغه 100 پیرو درود شریف فضیلت سے دی الله به سل حاجتونه پوره کی دیش د دنیا او یا هغه چې هغه د اخرت سره سکی تعلق سره او بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ما باندې 1000 پیری درود شریف وایي زر پیری را باندې درود شریف وایي ودا سړی به الهغه ملکیږي ترسو پوری چې دته الله پاک په جنت کې د دا ټیکانا او دا مقام خودلې نه دی تر هغه پوری به دا سړی د دنیا نزي ترسو چې الله دته دنیا کې د جنت هغه ټیکانا او هغه خودلې نه دی آسان درود شریف کم دی صلی الله علیه وسلم ګران نشه ویلي درود ابراهیمی کم چې مونږ مانځه کې وایو دا نشه ویلي بل دل ندرزی آسان صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ چکم یو تاسو تا آسانی دا وائے وظیفہ کیسا اللہ 100 پہ روائے 300 پہ روائے 1000 پہ روائے 3000 دائی اعلی مرتبہ دا اعلی مقام دی چی یو سڑی 3000 پہ روائے او بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوی په دنیا کې چې زیم استاسو د پاره رحمت ما او چې د دنیا نه لاړ شم بز استاسو د پاره سیم رحمت صحابه کرام عرض کی دا الله رسوله دنیا کې چې تاسو یې په دې باندې خو مونږ پوي کو تاسو رحمت یې او چې کله تاسو د دنیا نه لاړ شئ دا خبره زمونږ ذهن کې ناراضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې کله زه وفات شم الله تبارک وتعالى ما ته زما د امت دا اعمال دا پیش کی زما د امت اعمال دا ما ته سکیږي پیش کیږي چې کم نیک اعمال دي زبا هغه باندې خوشالېږم د الله شکریا ادا کوم او وې زما امتی زما په نقش قدم باندې روان دي او چې کله زما امتی گناه کی نوې زه په هغه باندې د الله نه بخشش او بخښنه غواړم بخشش او بخښنه د الله نه چې دی هغه غواړم او بیا د تفسیرونو او ائمه اربعو یو واقعا لیکل د یو باندې چی
محمد ابن عبید الله ابن عمر العتبی رحمت الله علیه دی موږ د حج په موقع باندې تلو مدینه منوره ته لاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روضه مبارک سره خواته کېناستو. دغه وخه باندې یو باندچی راغی او باندچی او ابن کثیر رحمت الله علیه دا واقعا لیکلی ده. وی خپل اوخه او تړله د نبی علیہ السلام د روضې نه بار سیټا او ډایرک راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روضې خواله او سوی یا خیر الرسل اے بطول انبیاء کے بہترینا یا رحمت للعالمین اے تمام عالم دا پارا رحمتا. او بیاوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کو سوی وتا وی اے دا اللہ رسولا دا اللہ نا ما اوریدلی دا اللہ ارشاد دے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. دکه یو سړی ځان باندې ظلم وکي او بیا دې شي راشي تاسو ته فاستغفروا الله دا الله نه دا خپل ګناه بخنه بخشش غواړي او واستغفر لهم الرسول او پیغمبر دا غي د پاره بخنه وغواړي لوجد الله توابا رحیما. نو الله پاک بس عمومي توبه قبلون کی به عمومي رحم کون کی به عمومي او سوي اې دا الله رسوله زه د ګناهونو نسخېما د الله په دربار کې زما د ګناهونو د بخشش سوال وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب وکړو او بیا یو سو اشعار وی جړل اولاد وی خپل اوخه ته اوخه لاړ لاغې زین. دا علامه عتبی رحمت الله علیه ویزو سترګې می ورلې و دیما نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې راغی. وی ما ته سوي چې عتبی لالشا او هغه باندې چې ته وایا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په دربار کې ستاد ګناهونو د بخشش سوال وکړو الله چې دی هغه سوال چې دی منظور کو ستا ګناهونه معاف کړل. نو زما ستا د اعمال دا په نبی علیہ السلام سګي کې پیش کیږي. نو چې زمونږه اعمال پیش کیږي په نبی علیہ السلام نو پکار دا د چې زمونږ په اعمالو پیش کېدو کې درود شریف دا ډیر زیات په کثرت سره نورم د درود شریف ډیر زیات فضایل دي. ما یو بیان دی موضوع باندې مخکې کړی لیکن ضروری می وګڼله امت ډیر بل طرف ته چې دی هغه روان دی چې په مونږه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق د نبی علیہ السلام محبت او د هغې سره سره د مینې اظهار دا زمونږ پیدا شي او دا به په څه سره کېږي دا به یو په محبت سره چې د نبی علیہ السلام اتباع مون شروع کو. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم د تویم یا بس کوم نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به نږدې ماته هغه کسي چې دوه کار یې کړي. څو کار یې کړي؟ یو هغه کس چې زما د سنت او اتباع یې ډېره کړې وي زما تابعداري په هغه کې ډېره زیاته وي او هغه کس او دویم هغه کس چې په ما باندې درود شریف په کثرت سره ویلي نو په ټولو خلقو کې به دا کسان ماته سیده زیات نږدې. نو په مونږه کې څوک دا نه غواړي چې مونږ د نبی علیہ السلام ته نږدې شوي. مونږ ټول غواړو نه ده. نو کم کسان به کم نوجوانان به داسي چې هغې د نن نه عزم وکړي چې مونږ به د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع کو حتی الوسع کوشش وکړو چې به مونږه کې د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع دا چې دی هغه راشي. کم نوجوانان داسې دي لاس اوچت کې ټول به د نن نه د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع کو او کم سے کم روزانه به په نبی علیہ السلام باندې کم سے کم 100 پیری درود شریف وایو. لاس اوچت کې کم کسان وی چې مونږ به عزم کوم 100 پیری به مونږ درود شریف وایو
زیات نه زیات 300 پیرې 1000 پیرې چې څومره زیات وای دومره به نور خوند چې دی هغه پیدا کیږي. الله تبارک وتعالى دې موږ صحیح مانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشقان دا غسر مینا محبت کوونکی جوړ کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.